السلام علیکم درنو خوږو ملګرو، ستاسو دپاره ډیر زیات د خوشحالۍ خبر، ډیره په زړه پورې لوبه چې افغانستان له سویلي افریقا څخه په 7 وکټو باندې وګټله او حقیقت خبره یې ملګرو ډیر زیات خوشحاله یم. تاسو ته د زړه له کومې مبارکي وایم. یو ځلم بیا مبارک شه، یو ځلم بیا مبارک شه ټولو درنو خوږو افغانانو ته، که لر دي که بر دي که مسافر دي، ټولو ته له زړه له کومې مبارکي وایم. افغانستان سویلي افریقا ته په ډیر یو لوړ توپیر باندې شکست ورکړ چې واقعیت خبره دا ډیره زیاته د خوشحالۍ خبره ده چې ځان ته افغان وایي او غیرتي وایي. نو دا ویډیو دې حتما ځان سره شیر کړي. دا زما خپل شخصي پیج دی تر څو نورو ویډیوګانو دپاره تاسو ته د کرکټ معلومات درکړم. په دو کې نننۍ لوبه کې ابراهیم زادران په 2 بالو باندې 52 منډې وکړې چې ډیره په زړه پورې لوبه یې کړې ده، او ورسره عمران په 48 بالو باندې 50 منډې وکړې چې ګوره زه وایم چې دا زموږ نسکلن ټیم دی لاړ شي ملي ټیم ته، هغه یې دلته راشي په دې چې ډیره په زړه پورې لوبه یې کړې او ډیره د واقعیت د ستایلو وړ د ملګرو. هر هغه سړی چې ځان ته افغان وایي او ځان ته غیرتي وایي دا ویډیو شیر کړئ تر څو ټوله نړۍ ته ورسیږي چې افغانستان داسې زمریان لري. افغانستان کرکټ والا ماشاءالله یې خوښي کنه، افغانستان کرکټ والا ماشاءالله داسې نوی نیالګي کېنولي دي چې حیران پاتې شي، حیران. نو واقعیت خبره ده چې ډیره د خوشحالۍ خبره ده. ډیره لنډه ویډیو کوم ملګرو تر څو هر هغه سړی وغواړي خپل پیچونو کې هم شیر کوي تر څو ټوله نړۍ ته ورسیږي. نو زه به تاسو ته همیشه د خوشحالۍ زیری در کوم. یو ځل مو بیا مبارک شه او یو ځل مو بیا مبارک شه. او خصوصا په بالینګ کې شفیق الله 6 وکټې اخیستې دي، 6 وکټې د خدای بندګانو 6 وکټې. نو دا ماشاءالله د افغانستان لپاره افتخار دی او دا نوي ځوانان چې د کرکټ ته راغلي دي دا به د افغانستان آینده وي. نو که چیرته ځان ته افغان غیرتي وایي نو دا زما پیج دی لایک او دا ویډیو دی زر تر زره شیر کی چې مونږ باید همیشه زه تاسو ته د خوشحالۍ زیری درکم. سپکې سپورې نه غواړم چاته ووایم او نه غواړم څوک راته ووایي. خپل ناموس را باندې ګران دی او د بل چا ناموس، خپل خویندې او خپل مورګانې ډېر په درنښت ورته درناوی لرم. نو ملګرو تاسو نه ډېره زیاته مننه کوم چې زما دا په زړه پورې پیغام هم واورېد. یو ځل بیا درته د زړه له کومې مبارکي وایم چې افغانستان سویلي افریقا ته په ډېر یو لوړ توپیر باندې شکست ورکړی دی چې هغه مثال تقریبا افغانستان هغه 109 رنزه کړي ټارګټ دی ته یې او افغانستان څه وکړه؟ افغانستان یعنی خصوصا په 25 اورونو کې دا لوبه ترې په نه راوګټله او څو صرف 3 وکټې د افغانستان تللی وې، په 7 وکټو یې ترې ورته ماته ورکړې، په 7 وکټو باندې یعنی سویلي افریقا ته ریکارډ پرېښود او تقریبا دا نږدې ورځو کې یو لوبه افغانستان بله ګټلې وه. نو انشاءالله د افغانستان 3 لوبې نور هم پاتې دي. نو زه به تاسو ته د آینده لوبو دپاره هم معلومات بیا درکوم تر څو دا زما پیج د سره لایک کوئ او شیر یې کوئ چې زه تاسو د ملګرو سلامونو ته وعلیکم. څوک چې موږ سره مینه لري الله مو ژوند ښایسته که الله تعالی که ستاسو موږ ته یو ښه کومنټ راځي نو پروردګار دې ستاسې د زړه مرادونه حاصل کړي او الله تعالی دې مجرتانو ته غټې ښځې ورکړي چې بس ښه به ته د چا خبره ساتي تیري ژوند دې لپو ژپي. نو ملګرو ډېره زیاته مننه چې تاسو سره مې داسې یو لنډ پیغام شریک کړه د خوشحالۍ او ډېر زیات خوشحاله یم او تاسو ته بیا مبارک شه د افغانستان سترې بریا یعنی چې په لوړ توپیر سره ورته شکست ورکړی دی. دا د افغانانو لپاره د خوشحالۍ زیری دی چې موږ داسې میړني او داسې زمري هم لرو شاته چې هغې هم کولی شي چې افغانستان ته داسې سترې بریاوې راوړي. ډېره زیاته مننه چې ما سره ملګرو ته زما تر دې دمه خبرې واورېدلې. الله مو خوشحاله او سرلوړي لره. یو نړۍ مننه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. اخره کې درود شریف ووایي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. د جمعې ورځ دا ملګرو ووایي او نور دا د خوشحالۍ زیری شیر کوي تر څو هم پکې ثواب وي او هم نور افغانان خوشحاله شي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ښه وختونه او په لوی ذوالجلال هم سپارم. السلام علیکم ملګرو.